هلمند طالبانو جګړه کې 11 عسکر ژوندي نیولي. د هلمند ولایت په نهل سراج ولسوالۍ کې د دولتي عسکرو پر قرارګاه د طالبانو برید کې 14 تنه عسکر وژل شوي او 11 نور طالبانو د بندیانو په توګه له ځان سره وړي دي. د طالبانو بیان قاري محمد یوسف احمدي د نیول شویو عسکرو د یوې ویډیویي کلیپ په خپرولو سره ویلي چې د هلمند ولایت د نهل سراج ولسوالۍ اړوند وزیر مانده سیمه کې د عسکرو هغه قرارګاه په برید کې له منځه ویوړل شوه چې د ده په خبره د ولسي خلکو د آزار او اذیت سبب وه. د مجاهد له قوله په دې جګړه کې 14 تنه عسکر وژل شوي، 11 نور ژوندي نیول شوي او یو ټانک او 15 میله سپکې او درنې وسلې د طالبانو لاسته لوېدلي دي. د هلمند ځایي چارواکو که څه هم د دې پیښې په تړاو رسماً څه نه دي ویلي، خو آریانا نیوز تلویزیون ته یو شمېر امنیتي سرچینو پیښه تایید کړې او د طالبانو په برید کې د 10 دولتي عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړی. سرچینو ویلي د وزیر مانده سیمه کې د عسکرو د قرارګاه ساتنه د 15 تنو عسکرو په غاړه وه چې د طالبانو د برید له امله 20 تنه وژل شوي، 14 طالبانو ژوندي نیولي او یو بل په تېښته بریالی شوی. دغه برید وروسته له هغې دی چې طالبانو ګواښ وکړ که دولتي عسکر او بهرني ځواکونه ګډ عملیات پای ته ونه رسول سي، په وړاندې به اقدام وکړي. د طالبانو مشرتابه نظامي کمیسیون ته امر کړی و که پر ولس او طالب جنګیالیو د بهرنیو ځواکونو او دولتي عسکرو ګډ عملیات ونه درول سي، په وړاندې به اقدام وسي.